پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو سړی راغلی د مسند امام احمد حدیث دی دا واورئ ولر راغلی ورته ویلې ول یا رسول الله دوی ښځې دي روزه یې ده داسې روزه یې ده چې ډېرې وږې هم دي او ډېرې تږې هم دي نو بیا ول یا رسول الله ډېرې وږې او تږې دي حتی و مرګ ته نږدې دي پیغمبر علیه السلام مخچینې واړه د بیا ورته ول یا رسول الله دوی ښځې دي او ډېر زورور روزې یې نیولې دي داسې روزې دي چې د لوږې ګر سره اوس مرې او قریبه ده چې مړې به سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ته ورسه دا دوی ښځې راوغواړه چې راویې غوښتې دواړې رالې چې کښېنستې یوې ته هم یوه پیاله ورکړله و بلې ته هم بله پیاله ورکړله ول په دا پیاله کې ته بیا د بدې ما پې قی و الټۍ هغه چې قی الټۍ وکړلې تازه غوښه هغه پیپ راواخله هغه اوبه راواخله هغه وینه دا پیاله نیمه یې ورباندې ډکه سوه دا بلې ته ولتې وکړه هغې هم دغسې وکړه دا پیاله نیمه یې ورباندې ډکه سوه پیغمبر علیه السلام مبارک څه وایي وان هاتین الصامتا عما احل الله لهما ګوره دوی دوه زنانو روزه نیولې ده د هغه حلالو شیانو څه چې کوم مطلب خوراک راواخله چښاک راواخله د دې دوه د دوی روزه ده لیکن وافطرتا على ما حرم الله عليهما چې کوم شیان الله پاک حرام کړي دي هغه بیا ځان ته حلال کړي دي هغه بیا دوی خوري یعنی په روزه کې خدا دې چې ما ته خوراک چښاک ونه کوو دا حلال شی دی الله موږ حرام کړی دی پر ځان باندې اوس چې دا کوم غیبت الله حرام کړی دی هغه بیا موږ حلال کړی موږ پروا نه لري زه کولی سم دې دوه زنانو دغه وکړو پیغمبر اسلام ورته وفرمایلې دا دواړې زنانې هلته سره کښېني بیا د خلکو غیبتونه کوي پلانې داسې وکړو پلانې داسې وکړو اوس تاسو اندازه ولګوئ محمد رسول الله مبارک ورته وایي دا تاسو غیبت کړی دی چې څه حلال دي د هغه څه مې روزه نیولې ده چې څه حرام دي هغه مې بیا ماته کړې ده غیبتونه سره کوي د الله رسول فرمایي وای جلست احداهما الى الاخرى فجعلتا تاكلان من لحوم الناس دواړه هلته یو ځای سره کښېني بیا د خلکو غیبتونه کوي د خلکو مطلب پر خلکو بهتانونه وایي او تهمتونه و نور د ښځو څونه عجبه معامله ده عجبه مسله ده یو طرف ته دومره ګر جهان یې پر سر ولاړ دی انو د ښځې سره ظلم دی انو د ښځې سره ظلم دی که رښتیا ته د ښځو غم اخیستې واست که رښتیا د کښنۍ کښنۍ بچیانو لوڼو غم اخیستې واست نو هغه د ابراهیم علیه السلام په ښار کې ډېر بد حال دی کښنۍ کښنۍ بچیان یې هغه رغبیل سوې رغبیل د چا په سترګو کې زخمونه دي د چا په غوږو کې د چا په زړو کې دي چا در اوسه غږ نه دی کړی دا غټ درواغ دی چې دا یې سره جوړه کړې ده چې موږ د زنانو ډېر خیال ساتو یا د زنانې خیال نه ساتي د زنانې د ځوانۍ د ډېر خیال ساتلی دی صحیح سلو دا تورې دي نور تورې نسته د بخاري حدیث دی ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الان كيوم القيامه د قیامت په ورځ ګورئ دا عجبه خبره ده د قیامت په ورځ به د هغه چا په غوږ کې سرپ ویلیږي په غوږ کې به وراچول کیږي سره ګرم د اوره تازه راوتلي دا سرپ چې دی هغه به څه پکېږي دا به په غوږو کې وراچول کیږي د چا من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون د هغه چا چې پر چا یې غوږ نیولی لا غوږ نیونګه د بخاري حدیث دی دومره سخته ګناه ده او دا شی خاص کر په زنانو کې بیخي ډېر دی زنانه که نور وکنو د دا خبرې د وجې به الله په غوږو کې هغه ویلې سوي د اور سرپ چې دی هغه وراچي صحیح سلو دا زنانه الله یې دګر سره د دوی مشغله ده چې د هر څو یې روزه و ذکر و فکر یې بزرګوي دا غوږ نیوانګه غواړي پر زوی باندې غوږ نیولی د کور والا سره څه وایي پر ورور باندې غوږ نیولی د ورېندارې سره څه وایي او خاص کر دغه دوه او درې ودونه دي که غمونه چې پر کور دا خو بیا بیخي دغسې ده یوه دا وایي چې دی څه سره وایي بله دا وایي دی څه سره وایي بله دا وایي دی څه سره وایي صحیح شو او د الله رسول فرمایي چې کوم څوک غوږ نسي د قیامت په ورځ به الله یې دا په غوږ کې دغه ویلې سوي سرپ دا وراچول کیږي کله کله دا زموږ ته غوږ به خوږېدی کوچنیوالي خاص کر بیا ژړ تیل ماسې معمولي قدر ادې و مورکۍ ګرم کړي و په غوږ کې بیا راواچول څونه به وغورځېدو
څونه به وغورځېدو موږ او غوږ مې پټاو سوله او دلته د جهنم د جهنم په اور باندې ګرم سوي سرب او بیا په غوږ کې لوېده. زنانه نه ده زنانه، ته د چا سره په بیټک کې مجلس وکړه، میلمه راغلی دی، قریب راغلی دی، عزیز راغلی دی، ته دوه خپل مجلس سره کوئ، 3 ورځې بعد کور والا تا ته وایي ته یا بل دا خبره نه سره وکړه، ته څه خبره یې نو موږ خو هغه خپل مجلس سره وکړئ، ما هم چاته نه دي ویلي میلمه خوا دی ولاړئ. ولې ما غوږ در باندې نیولی دا غوږ نیونګه دی نه پرېږدي او دغه غوږ د الله رسول فرمایي دا به د جهنم په اور ویلې سوي سرب هغه به دې غوږ ته ورسېږي. صحیح شو؟ د الله رسول فرمایي که 2 کسانو 3 کسان سره ناست وو 2 کسان دې پټه خبره نه سره کوي. ولې دا یو به پریشانه سي دی نه چې زما د خوا څه سره وایي. د الله رسول فرمایي چې 2 کسان مجلس سره کوي تا ته اجازه نشته چې ورسې ورته ورته اجازه شته چې زه درسم کې ولور راسه ورسه که نه مور ځه دا موږ ته الله رسول الله ښوولي موږ پر کومه روان یو او دلته الله او رسول موږ ته کومه لاره راښولې ده. څومره تباهي څومره بربادي کافر که جهنم لره ولاړ شي خو هغه به د هغه خبرې چې نه روزه و نه زکات نه حج نه تبلیغ نه جهاد نه لمونځ نه فکر نه ذکر نه تلاوت او مسلمان چې ولاړ شي دا پر چیز دی ژوند یې هم پر دې تیر کوي چې زه مسلمان یم او آخرت بیا هلته خراب تباه او برباد. سبحان الله. د الله رسول فرمایي څه به خبره دا ده چې دا به ویلې سوي سرب د دې زنانو په غوږو کې لویږي. علامه سمرقندي صاحب عجبه خبر را نقل کړې ده وایي یوه زنانه چې دا هغه مړه سوله چې مړه سوله نو خیر بیا پټ یې کړله څو ورځې بعد د ورور دا فکر سولو چې یار زما بټوه ورکه ده نو چې چیرې راسه ورکه سو هله سوچ یې وکړئ اخر چې ما خپله خور پټوله زما په خیال سره په دا قبر کې رسېده سوې نه نو قبر لره رالی چې رالی دا قبر یې راوکیندی خیر بټوه به پیدا کړې ولې یاره داسې ښه ډورۍ را نږدې ده دا خپله خور به هم ووینم نو یې کرار د دا خور چې کوم مطلب قبر و ډورۍ وه دا خښته مشتې را لیرې که سور انګال په منډه رالی کور ته مور ته یې ویل چې موره داسې مسله وله ول مور یې ورته ویل ول نورې خبرې خو دا ستا په خور کې نه وي ښه وله دینداره ول منځونه هم کول تلاوتونه او ذکرونه هم کول د باندې هم نه وتله خو دا و چې تا او کور والا به کله په خپله کمره کې سره غږېداست مجلس به مې کوئ دی به پټ غوږ در باندې نیولی دغه یو شی زما په یاد دی دا یو شی زما په یاد دی چې دی به پر دا خپلې ورېندارې پر خپل ورور غوږ نیولی او دا لایده د دې بیماري ده دا نه ختمیږي دا ولاکه د باچا هغه صفت هم ختم کوي د علي هغه صاحب یا د مولوي هغه صفت هم دا نه ختمیږي دا خالي د جهنم په اور باندې ختمیږي. صحیح سلو نو دا شی به نه کوو قطعا به نه کوو بالکل به نه کوو د چا پر خبرو غوږ نیول څه ضرورت دی څه فایده ده که ما او تا د چا پر خبرو غوږ ونه نیسو الله پاک به بیا بل چا توفیق نور کوي چې هغه زما او ستا پر خبرو باندې غوږ چې دی هغه ونیسي دا خبره ختمه شوه. پښتانو بلوڅانو پنجابیانو سندیانو خو نو ټکي قرآن زده کېږي په خبرو داسې پهلوان لکه ایفون او چې بیا کښېنې ولا زه د څه کمزوری یم ګډ ډوډند کېږم درواغ مه وایه زده دې لا ولاکه دی دا بیا بل توری دی چې والله دی څه کمزوری یم یعنې مولوي صاحب نه درواغ به نه سره وایي. خبره داسې د عاجزانو چې په روزه کې د قرآن تلاوت ډېر کوئ قرآن تلاوت ډېر ثواب لري ډېر لوی اجر لري. موږ والله د دې قرآن په ثواب موږ نه خبر د الله رسول حضرت ابو ذر رالی چې ورته ویل ول یا رسول الله اوصیني ما ته وصیت وکړه صحابي رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ما ته وصیت وکړه قال عليك بتقوى الله فانه راس الامر كله دا د تمام نیکی جړ دی تقوا نه د تقوا له الله بیره ده